بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. نن موږ تاسو د ډیسکټاپ یا د ټاسک بار په برخه کې کویک اکسس ټول بار وایو. کویک ویل کېږي تیزی یا په تیز ډول سره، اکسس ویل کېږي لاسرسي ته، او ټول بار د کمپیوټر په اصطلاح کې داسې یو برخه ته ویل کېږي چې هلته کمانډونه یا اپشنونه د یو لیست په ډول باندې ترتیب شوي وي. دته څه ویل کېږي؟ ټول بار ویل کېږي. نو کویک اکسس ټول بار چې د ملګرو عبارت د هغه ټول بار څخه دی چې هلته موږ د خپل د خوښې د ځینو پروګرامونو آیکن ځای په ځای کوو تر څو په اسانۍ سره موږ وکولی شو هغې ته لاسرسی ولرو. پوه نه شوه باندې؟ راځئ سکرین ته. دلته تاسو وګورئ ملګرو، دې ته ویل کېږي کویک اکسس ټول بار. د ځینو پروګرامونو آیکن دلته ایښودل شوي دي چې موږ تاسې هغې باندې کلیک کوو، ډایرکټ هغه پروګرام موږ ته څنګه کېږي؟ راخلاصېږي. مثلا دلته وګورئ تاسو فایل ایکسپلورر دی یا دلته ایمیل دی یا همدارنګه کورل ډرا ده، د دې پروګرامونو آیکن دلته موجود دي. فرضاً موږ تاسو غواړو خپل په خوښه باندې د یو پروګرام آیکن دلته راولو. فرضاً موږ تاسو راځو سټارټ مینو ته، دلته یو پروګرام ګورو. مثلا زه غواړم د ګوګل کروم یو آیکن زه په کویک اکسس ټول بار کې ځای په ځای کړم. نو زه په دې باندې ښه کلیک کوم او بیا ورته وایم مور ته چې کله راغلی ورته به ووایي پین ټو ټاسک بار. دا به ټاسک بار ته څنګه شي؟ را به شي. فرضاً زه یو بل پروګرام را اخلم، مایکروسافټ ایج، په دې باندې ښه کلیک کوم، مور، ورته وایم پین ټو ټاسک بار. همداسې راځم یو بل پروګرام هم لټوم، فرضاً سکایپ، ښه کلیک ور باندې کوم، مور، او بیا ورته وایم پین ټو ټاسک بار. تاسو ولید ټاسک بار ته د پروګرامونه زما څنګه شول؟ راغله. اوس زه که چیرته د ګوګل کروم څخه استفاده کول غواړم، نو ضرور نه د ملګرو چې زه به بیا ځم سټارټ مینو ته، هلته به یو ځل کلیک کوم، بیا به په لیست کې ګوګل کروم لټوم او هغې څخه وروسته به خلاصوم. نه، ځکه یوه خبره یاد ولرئ، کله چې موږ تاسې په پروډکشن انوایرمنټ کې یو، کله چې موږ تاسې د کار په ساحه کې یو، په دفتر کې کار کوو، ضرور خبره دا ده چې موږ تاسې ټایم بچت کوو. یو کلیک کول هم وخت مصرفوي، دوه کلیک کول هم وخت مصرفوي. نو که چیرې موږ داسې وکړو چې ګوګل کروم راواخلو، کویک اکسس ټول بار ته اډ کړو، ډایرکټ یو کلیک ور باندې کوو، موږ تاسو ته به ګوګل کروم خلاص شي. وګورئ دا یو بهتره خبره ده که نه؟ بلکل. نو موږ تاسې خپل د خوښې روزانه چې کله موږ تاسې پروډکشن انوایرمنټ کې کار کوو یا په کاري ساحه کې موږ تاسې کار کوو، هلته هغه پروګرامونه چې موږ تاسې روزانه هغه استعمالوو هغه ټول ځان سره لیست کوو، کویک اکسس ټول بار ته هغه راوړو او بیا د هغه ځای څخه کولی شو په یو کلیک سره هغه خلاص کړو، یعنې زموږ ستاسې وخت به نه مصرفېږي. اوس ملګرو که چیرې موږ تاسې غواړو یو د دې پروګرامونو څخه د کویک اکسس ټول بار څخه لرې کړو، فرضاً سکایپ زه لرې کول غواړم، ښه کلیک ور باندې کوم، ورته وایم ان پین فرام ټاسک بار. هغه به د ټاسک بار څخه څنګه شي؟ ختم به شي. یا زه په دې انټرنیټ ایکسپلورر باندې کلیک کوم، ان پین فرام ټاسک بار، هغه به د ټاسک بار څخه ختم شي. انټرنیټ ایکسپلورر باندې کلیک کوم، ان پین فرام ټاسک بار، هغه به د ټاسک بار څخه ختم شي. نو دغه ملګرو زموږ ستاسې د نن ورځې درس چې موږ تاسې په دې درس کې کویک اکسس ټول بار وپېژنده. ویلی چې کویک اکسس ټول بار عبارت داسې یو ټول بار څخه دی چې هلته موږ خپل د خوښې پروګرامونه ځای په ځای کوو تر څو په اسانۍ سره هغې ته لاسرسی ودرلودلی شو او په یو کلیک سره هغه خلاص کړو تر څو وخت مو بچت شي.